پرهیز شګیوال له ډېره زیاته مننه کوو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه کړې وه، شګیوال صاحب هغه شاعر دی چې همیشه یې د خپلو ولسونو دردونه د شعر په ژبه تر مشرانو رسولي دي. خدای دې دی همداسې تاند ځوان او همداسې روان وساتي. نو بیا هم یادونه کوم د شګیوال صاحب مور بیبي مریضه ده، الله پاک دې ورته شفا ورکړي، الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي. صاحب مهرباني. د زړه وینې څڅومه باید ترې جوړ شي. د زړه وینې څڅومه باید ترې جوړ شي. زمانې زما نقصان ته خو سوچ وکړه. په خبره سره پوهېږو ډېره ښه وشوه، که نه پوهېږو بیا موږ ته هم ضرورت نشته دی ویلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو عزتمنو قدرمنو معززو مشرانو علماء کرامو روحانینو او میلمنو د افغانستان د ګوټ ګوټ نه راغلو میلمنو تالار ته پر اتفاق باندې پر یو سړیتوب سره راټول شوي، د دې نه مننه. د انجینر صاحب شهاب د دواړو زامنو د ښادۍ یا مبارکي ورسره شریکوو ټولو دوستانو سره او ملګرو کو کینو نو ښه خبره ده. پرونی بلۍ ته راشه، پرونی بلۍ ته راشه واخله خولګۍ بلۍ ته راشه. پرونی بلۍ ته راشه واخله خولګۍ بلۍ ته راشه. مرم او سلګۍ بلۍ ته راشه، سبا مې ستا په سر پاړسۍ ته خېجوي. نظمو د زمنو غمو وهل را کړپ شول، د زمنو غمو وهل را کړپ شول. غم چې غرونه په ملا ووهي کاږه شي، خو انسان چې یو ځل خام شي نه پخېږي. میوجات یو وخت خام وي بیا پاخه شي. هر ارمان چې د پړاو تر سره بوزم، هر ارمان چې د پړاو تر سره بوزم، تر منزله رسیدلی راستانه شي. او انصاف روح دی او که جسم نه پوهېږم، خلک وایي دا انقاد یا لیدیا نشي. او د سیاسیونو دا معصوم یو تنقۍ ژبې چې روغبړ کې مخامخ او خوله په خوله شي. نو ربه خیر کړي، یو بدشکلی خوب مې ولید، لمر سپوږمۍ له خپل مداره په واته شي. تندغرې اسمان مات شي له هیبته، باد برېښنا او تندرونه راخواره شي. خو دا اوږدې اوږدې سجدې مو نه قبلېږي چې ضمیر مو د انصاف پر وخت ویده شي. نو توراب صاحب وایي زما مرۍ لږ خرابه ده، اجازه نه ورکوو. زه خو یم څنګه توراب صاحب څه وایي، اجازه ورکوئ؟ توراب صاحب وایي مخکې دلته ملګرو ته موږ یادونه وکړه چې توراب صاحب، سیلاب صاحب، همدارنګه نور شاعران مه تاسې تکلیف کوئ ځکه داسې بیا مریضانېږي.